السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو د اویس پلار د پیښور ټولو مشرانو ته څه ویلي دي دا ټولې خبرې در سره شیر کول غواړم. که دې نه مخکې تاسو زما چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زما چینل سبسکرایب کړئ او د بیل بټن وښئ، ولې چې زما دې چینل نه به تاسو ته دغسې ډېرې معلوماتي ویډیو میلاویږي. ملګرو د اویس پلار د پیښور چې څومره هم صدران دي ټول را جمع کړي وو او هغې د یو جرګه په شکل باندې هلته رابللي وو او هغې نه دا مطالبه وکړه چې زما بچي تقریبا 24 دن وشي تر اوسه پورې د هغې قاتل گرفتار نه کړی شو او هغې دا هم وی چې زما بچی ډېر بې دردۍ سره قتل شوی و خو تر اوسه پورې کوم قاتل دی هغه آزاد ګرځي او قاتل گرفتار نشو. ملګرو د اویس پلار دا هم وی چې پولیس ما ته وایي چې د دې کوم قاتل دی دا تاسو ته معلوم دی، خو کچېرې ما ته معلوم وی نو ما به پولیس ته ډېر زر تر زره دا قاتل ښودلی و یا به مو خپله ورسره څه کروایي کړې وه، خو د دې قاتل ما ته معلوم نه دی. ملګرو سوچ وکړې د اویس سره چې کوم ظلم شوی و چې کوم زیاتی شوی و او حد نه وتې ظلم ورسره شوی و، ډېر بې دردۍ سره قتل شوی و. ملګرو د اویس پلار دا هم زیاته کړه چې تر اوسه پورې د هغې کوم قاتل دی هغه آزاد ګرځي او تر اوسه پورې پولیس هغې ته نه دی ورسېدلی. نو هغې دا مطالبه وکړه چې زر تر زره زما د بچي قاتل دی گرفتار کړی شي او کیفري کردار ته دی ورسیږي. خو د پولیس اړه هغې ته 3 ورځې ټایم ورکړی شو چې په 3 ورځو کې به نه د اویس قاتل مونږ گرفتار کو او کیفري کردار ته به ورسیږو. ملګرو د نورو ویډیو پورې مې فولو یا الله په امان ساتو، د خپل او د خپلو بچو ډېر خیال ساتئ. والسلام.